نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل حدث کو او صحابه کرام لګیا دي هغه اوبه چې کوم دي عاشقانو نو هغه اوبې اخیستې خپل جسم باندې مخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کو ما يحملكم على هذا، ستاسو زړه کې دا دغه خبره چا واچوله څنګه د اوبه اخلئ په ځان باندې منګئ، دا وجه څه ده؟ قالوا حب الله ورسوله. صحابه کرامو دی الله رسول مینه زموږ زړه کې پرته ده، موږ دا نه غواړو چې دا اوبه کته ولګي دا موږ واخلو خپل بدن باندې ولګو، نو دا موږ دې لپاره خوشحالي وو د الله د رسول د مینې د وجې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو من سره ان يحب الله ورسوله، که تاسو کو یو کس دا غواړي چې الله د سره محبت وکړي، الله سره دې محبت وکړي او دې الله محبوب جوړ شي او د الله رسول دې محبوب او يحبه الله ورسوله، یا الله د سره مینه وکړي، دې الله سره مینه وکړي، یا الله د سره مینه وکړي، دې رسول الله سره مینه وکړي، یا رسول الله د سره مینه وکړي. نو هغې لپاره دا ده فلیصدق حدیثه، دې چې کله خبره کوي نو هغه دې رښتیا وي، دروغ دې نه وي. په تاسو دا غواړئ چې الله ته محبوبان جوړ شئ، تاسو دا غواړئ چې الله تاسو سره مینه شروع کړي، تاسو دا غواړئ چې الله د قیامت پر ورځ باندې تاسو صدیقینو کې اوچت کړي، نو رښتیا وایئ. دویم نمبر وليؤدي امانته اذا اؤتمن، چا د څه امانت یې ښیي نو هغه خپل امانت کې خیانت مه کوه، امانت په ټیم باندې ادا کول کوشش کوه. او دریم نمبر وليحسن جوار من جاوره، څوک چې ګاونډي دی ګاونډي چې کوم دی هغه سره ښه سلوک کوه. دا درې خبرې اختیار کړه، الله به تا سره مینه شروع کړي، او چې الله چا سره مینه شروع کړي الله د مخلوق زړه کې هم د هغه مینه بیا واچي. نو لہذا که څوک دا غواړي چې الله د الله رسول محبوب جوړ شي، الله د الله رسول د سره مینه وکړي، دې د رښتیا وي، دې د امانت کې خیانت نه کوي او دې د ګاونډي ته تکلیف نه رسوي، دې د ګاونډي ته تکلیف نه رسوي.